السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو تاسو ته زنن د یا الله ختم خیم او د دې د لاول فضایل داغي برکات بیانوم چې د دې سس برکات دی او د دې سره الله رب عزت کم مشکلات اساني. دوستانو د دې په فضایلو کې راځي که څوک روزانه یا الله زر پیریوای که په ورځ کې د هر ټایم کې ټایم ملاويږي وخت ملاويږي یا الله زر پیریوای نو کچرتا د شک او د شبهات او بیماری وي الله رب عزت به دا ختم کی. لا علاج بیماران هغه بیماران چې دا غوي علاج نکېږي لکه نن سبا د کینسر بیماری دا د تور جړی بیماری دا د ګردو بیماری دا ایډز دی. د دین علاوه کده سي یو مریض وي او هغه چې کم دی حکیمان ډاکټران د هغه باندې ستړي شوي او د هغه علاج نکېږي نو کچرته دغه مریض روزانه یا الله دا روزانه ډیر زیات کثرت سره وایي او دا غي نه پس د الله نه د شفا سوال کوي الله بوله شفا ورکي. د جمعې په ورځ باندې د جمعې د موز نه مخکې چې پاکي جامې واغوندي ولامبي او ځان له ځای کې کینی کده د یو صح کار وي د پزړه کې یو غټ مراد وي ان شاء الله العزیز الله رب العزت به هغه مراد پوره کوي. د غرنګي یو بیمار د پاره کچرته چا شپږ شپېته ځل دا په یو کاغذ باندې ولیکل او هغه په اوبو کې حلق او مریض د ورکو الله بوله شفا ورکي. د غرنګي په لوخي کې تاسو لیکلی شي د الله سره محبت پیدا کول چې وایي چې ما سره الله محبت وکي د هغې د پاره ډیر زبردست دی او دې سره د انسان چې کم دی د مسلمان یقین هم مضبوطیږي. د غرنګي سوکو چې د هر مانځنه بعد وزل هو الله الرحیم دا وای نو د دبا ایمان چې کم دی سلامت یو دا به د دنیا نه سره د ایمان ازي او شیطان به ته نقصان نشي رسوله. او د غرنګي کسوک یا الله یا هو یا الله یا رحمان یا رحیم د دې ورت کوي نو الله رب عزت نه چې دا سغواړي الله رب العزت به د هغه شی به د عطا کوي هغه چې د څه مراد وي څومره چې کتون کې دي د هغوی چې څه مراد وي د هر چا خپل یو مسله وي که د چا د اولاد مسله وي که د چا د واده مسله وي که د چا د کاروبار مسله وي چې څه شی وي نو چې هغه د روزانه یا الله یا هو یا الله یا رحمان یا رحیم دا وایي او د هغې نه پس د خپل مقصد دپاره الله ته سوال کوي نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت به هغه دغه کم مقصد چې کم دی کم شی چې د الله نه غواړي الله به هغه ولا خامخا ورکوي.